رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه یا ما بين فخذيه اضمن له الجنه. څوک چې مالا ضمانت راکړي د جبې خپلې د جام ما بین کې چې د کوم جبه او په دې باندې د کوم حرکات کوي کوم خبرې کوي او کوم کارونه په روانه یو کوم کارونه په ودرې یا خرابوي نو کچا مال د دې جبې ضمانت راکړي چې د جبه باندې زه د الله مخالفت نکوم او دې جبه به د دین مخالف خبره نه کوم په دې جواب زه د حدیث مخالفت نه کوم د سنت مخالفت نه کوم د قران او د حدیث نه بچوک نه اړوم د دین نه بچوک نه اړوم د چا سپکاوي باندې کوم د چا بی عزتی باندې کوم د چا زم او بدی باندې بیانوم برنا حق چې هغه دین ته هیڅ ضرر نه رسوله او یای په دې باندې هیڅ کور نشته دی او د به مغه په خبره کوي نو تاسو سره چې د جبه حفاظت نه کوي نن موږ تاسو عزت مند د خپل جبونه وزو جهنم ته ډیر لوی سبب 90% او 80% خلک به د جبه د وجه نه جهنم ته ځي ځکه موږ د جبه څه شی نه ښکارا کیږي او خبره د موږ د خبره نه ښکارا کیږي چې دا خبره ما څه وکړه او څه مې ونه کړه به دې ګناګار شوم او کبه دې باندې زه ثوابدار شوم. قران کریم کې الله فرمایي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله فرمایي ما تاسو د خپل کتاب کې دا حکم را نازل کړی دی چې کله تاسو یو مجلس کې ناشته هغه مجلس کې د الله په آیاتونو پسې د الله دین پسې ټوکی کیږي او باقي باندې کفر کیږي. یو خبره د قران کې موجوده ده خلک ته انکار کوي یو خبره د حدیث کې موجوده ده صحیح حدیث ده او خلک ته انکار کوي او دې خبرې پسې دې عمل پسې خبرې کوي بیرته ټوکې پسې کوي عوام هم تیاړي ولا تقعدوا معهم. الله وکړه د مولا مجلس هم دی وسره مکه دا اگر کو د څه سړی د ځان ته بزرګ وي ځان ته شیخ وي هم د دې شیخ او د بزرګ نه ځان وساته دا سړی د بيدینی خوري دا د دین په جامه کې د دین دشمن دی دا د دین په جامه کې دین خرابونکی دی. د دې د خاطر الله موږ تاسو په دې جبه نو هر سړی خپل جبه ته متوجه شي. مولا صاحب دا نه کوي چې جبه اخلاص ده او خلک راتناسي چې څه ویل او چې څوک سپکوم او چې چا څنګه ذهن برابروم الله دې نه تاسو کوي مولوی صاحب د دې جبه دې الله تاسو کوي د دې چالاکۍ دې الله تاسو کوي د دې خبرو دې نه الله تاسو کوي او دا رقم چې د دې بيزه شبهات او بيزه خبره چې صریح قران او حدیث یو سره بریدي او عوام اسدو کوي راتو کوي د دې نه تاسو الله تعالی دې ډیر عظیم تاسو کوي هغه ورځ سړی را یاد کی نو سړی وایي چې هیڅ خبره مې نه کوله دا بخره دې وجه حدیث کې بل حدیث کې راځي من صمت نجا څوک چې چپ پاتې شه د شر د خبرونه د بیزه خبرونه نو د نجات ومنده. نجات څه معنی نه جنت یې زیش دا جبا دا نه استعمال اول په بدو کې او دا رقم په ګناونه کې حتی دې ګوره موږ ورته اصلاح حکم نه چې یو مجلس کې ګناه کیږي او د جبې ګناي ته هغه معنا کې کنه معنا کې دل پاتې کې وایي مثال دې څه لکه یو ذکر دم توپ روان دی اول ته ګډاګانې شروع دي ال ته شرابونه سکل کیږي ال ته بل مازین شروع دي ال د سړو د خصو ګډ اختلاط ده ګډ وډوزي او نوزي او خنداګانې بقاګانې او یو بل ته لاسونه ورکولې ته دې مجلس کې د مسلمان په حیث کې ناسلش نشي کې ناسل هغه مجلس نه متتخ دغه رقم هر د ګناه مجلس هر یو د ګناه مجلس ته مسلمانې ته په دې مکلف چې هغه رد وکړه رد نشي کولای پاسې ګل د باندې کې هغه ډله باندې زیاته هغه جماعت باندې زیاته هغه ته اعلان نه کوي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ور بدر ورس څنګه د ظالمانو ملګرتیا کوي څنګه د دین ملګرتیا ولې نه کوي ته الله خپل بندګۍ لره لګل کنه د بل چا بندګۍ لره لګل ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله درخود لکنه بل څوک درخود داغه صریح سنت دی پاتې کی خلک دی په بل څه باندې لوبه کوي یاد داغه په سنت باندې لوبه کوي ټول مسخره دي کوي او ته هم وتصر خوځه حاجی صاحب محترمه او مشر صاحب محترمه او دکاندار صاحب محترمه او قاری صاحب محترمه او شاګرد صاحب محترمه ولی د دې خامخاته پوښتنه د زما عزت مند دي د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو یې مې یضمن لما بین لحیه سوچ د جامو ما بین کې ماته ضمانت راکړي د جبه ضمانت راکړي جبه چې په دې وځو د الله د دین مخالفت نه کوم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم سړی کفر وکي یا یو سړی د الله د دین نه خلق واړه یا یو سړی د الله د رسول مخالفت وکي الله فرمایي لن يضر الله شيئا الله له هیڅ ضرر نشي ورکولای وسيحبط اعمالهم تا دا
د تسبو عملونه دا هم د برباد کوم استاد څو رکعاتونه منځونه چې دګړي دا به برباد کوم ځکه کار د ډېر راني ولې عقیده د ډېر غلطه ده فکر د ډېر غلط ده مفکوره د ډېر غلطه ده عزتمندو متوجه شو من يضمن لما بين لحيه دا حدیث واځ عوامو د پاره نه دی چې عوامو ته موږ یو چې کنځلې مکاوه یوازې ته دا یو چې غیبت مکوي یوازې ته دا یو چې بهتان مکوه یوازې ته دا یو چې نه غلطه خبره او د بے حیا قصې او خبره په دې جواب باندې مکوي دا هر هغه شی ته شامل دی چې د دین مخالفت چې د دین مخالف څنګه چې غیبت ګناه ده د چې د الله خبره پسې د رسول په خبره پسې خبره کول دا هم ګناه ده زما عزتمندو او یا کفر په دې خاطر موږ او تاسو کوشش وکړو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم دې آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من يضمن لما بين لحيه او دوی موږ ما بين فخذيه چې د خپل عورت ضمانت مال څوک راکړي چې دا عورت داسې بې نه استعمالوم مګر هغه ځکه چې کوم ځکه ماته الله روا کړی چې هغه څوک دی هغه ستا بیبي ده یا د وینځه د دین علاوه دا عورت نه استعمالوم نو اضمن له الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زدي سړي له جنت ضمانت ورکوم دا سړی جنتی دی سړی څه دی جنتی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ضمانت ورکړي د بازار کې چې موږ او تاسو کې او چا باندې اعتبار کوو او یې نه کوو نو کوي په دې خاطر کوي چې بازار کې یو ریړه شته دی معلوم سړی دی هغه چې ټماټر خرڅي او یا چوري چې خرڅي یا بل شي خرڅي نو په لحاظه دا سړی د اعتماد خاوند دی وکي وسره خبره وسره کوي قرارداد وسره کوي او چینی کو عزتمندو نو موږ ته وی چیرې مال ضمانت راکا الکه څوک ضمانت درکم نو کدی بازار کې د یو لوی تاجر نو واخلې کان نو موږ ته بالکل هغه على الراس والعين خبره مشرف دغه قبول چې بالکل سر پستر کو چې ته لانکې د ضمانت کوي نو څه خامخه دې خبره ته تیار یم عزتمندو یو عام مسلمان هم نه ده یو عام صحابي نه ده یو عام نبی نه ده یو عام ملائکه نه ده یو خاص ملائکه نه ده سردار د انبیاء صلی الله علیه وسلم هغه تعالی ضمانت درکړي چې اضمن له الجنه زدل جنت ضمانت ورکړي جنت څور کو ضمانت ورکړي